په دې ځنګل کې یو داسې خوفناکه ګیم لوبېدو چې پکې به د بېوسه انسانانو ښکار کېدو. د هر راونډ نتیجه صرف مرګ وه، خو بیا دې ګیم ته یو داسې انسان انټر شي چې د هغه په وجه ټول ګیم الټه شي. بیا په اخر کې دا ګیم یو داسې انجام ته ورسېږي چې د هغې په سوچ هم خلک یېرېدل. د کهانې په شروعات کې موږ یو جینۍ وینو. هغه چې کله سترګې وغړی نو ویني چې د هغې خوله په یو پټۍ تړل شوې ده. په دا لیدو هغه حیرانه پاتې شي چې زه څنګه دلته راغلی او دا هر څه ما سره چا وکړل. دا خطرناک ماحول چې وویني نو ډېره زیاته ویریږي، او کله چې پټۍ کولاوی نو هغې ته پته ولګي چې د وروستو نه هغې ته تاله لګېدلې ده. د هغې مخې ته یو بله جینۍ راشي. د دې جینۍ نوم کریسټل و او د هغې خوله هم په یو پټۍ سره تړل شوې وه. دا جینۍ په منډه راپاسي او کریسټل ته ور روانه شي د دې معلومولو لپاره چې آخر دا څه روان دي. خو په دې وخت دلته نور هم داسې کسان راووځي چې د هغوی خولې هم په یو پټۍ سره تړل شوې وې او ټولو پټو ته د شاته نه تالې لګېدلې وې. یو بل سره د خبرو کوشش وکړي خو د پټۍ په وجه دوی صحیح خبرې نشوې کولی. څه وخت پس بیا دوی د ځنګل په منځ کې یو صندوق وویني. یو کس د هغه کولاوېدو ته ور روان شي، خو په دې وخت یو بل کس ډون راشي او هغه ته په زوره زوره ووایي چې صندوق ته مه نږدې کېږه، په دې کې څه خطره کېدی شي. خو دا کس د ډون خبره ونه مني او د صندوق کولولو کوشش شروع کړي. باقي کسان د ډېرې یېرې نه د دغه ځای نه منډه کړي او د بوټو شاته پټ شي. کله چې صندوق کولاو شي نو د هغه نه یو د ځناور بچی را بهر شي. دا کس چې کله دننه کتلې وکړي نو یو داسې بوټ وویني چې په هغه باندې هر قسمه وسلې پرتې وي. دا لیدو سره ټول ډېر زیات حیرانه شي او په دې سوچ کې شي چې د دومره وسلې چا رالیږلې دي او د دوی مطلب څه دی. دا جینۍ هم دې وسلو ته را روانه شي، خو په دې وخت د هغې نظر په یو بل څیز پرېوځي. کله یې چې راواخلي او کولاو یې کړي نو هغې ته د دې ټولو تالو چابي میلاو شي. په منډه منډه د ټولو تالې کولاو کړي او یو بل سره خبرې شروع کړي. خو د دې خبرې چاته هم پته نه وه چې آخر دوی دلته راوستي چا دي. ډون دې جینۍ ته یو تماچه ونیسي، خو دا جینۍ انکار وکړي او ورته ووایي چې زه د وسلو نه یېرېږم. ډون هغې ته ووایي چې صرف د ګوتې استعمال دی، باقي هیڅ نشته. بیا ورته ووایي چې موږ ته دا پته هم نشته چې چېرته یو او څه به راسره کېږي. په دې وخت یو بل کس راشي او دې جینۍ ته وایي چې زه به تا ته ډز کول وښیم. دوی دا خبرې کولې چې ناڅاپه د ګولو آوازونه شروع شي. ټول یو خبر خوا منډې شروع کړي، خو چاته هم دا پته نه لګېده چې آخر دا آوازونه د کوم طرف نه راځي. ناڅاپه په یو ګولۍ باندې د دې جینۍ سر ولګي او همدغلته یې ژوند ختم شي. بیا نور هم څه کسان همدغسې مړه شي. یو بله جینۍ د ګولو نه په منډه وي او په منډه منډه هغه یو کندو ته ګوزار شي. دا کس چې هغه وویني نو مدد ته ور منډه کړي، خو څنګه چې کندې ته راورسي نو وویني چې لاندې د اوسپنې غیشې لګېدلي او د دې جینۍ د بدن نه به راوتلي، خو په هغې کې اوس هم ساه وه، ځکه دا کس یې ډېر په مشکله سره راوباسي او ځان سره یې بل طرف ته روانه کړي. خو بدقسمتۍ نه هغه په یو ځمکي بم خپا کېږي او په راتلونکې لمحه په یو غټه دماکه کې دواړه مړه شي. بل خوا موږ ټام وینو. هغه په ډېرې چالاکۍ سره د ګولو نه ځان بچ کړي او ځنګل ته دننه شي. په منډه منډه هغه د اوسپنې یو دیوال ته راورسي. په دې وخت یو بل بوډا هم راشي. ټام ته وایي چې موږ ته زر تر زره د دغه ځای نه وتل پکار دي، کنې دواړه به مړه شو، ځکه چې مالداره خلک صرف د خپل خوند لپاره زموږ ښکار کوي. په دې وخت یو دوه نور کسان هم راشي. ټام ټولو ته وایي چې که د دغه دیوال نه موږ بهر شو نو کېدای شي چې بچ شو. ټول په دې دیوال وخیجي او هغه طرف ته ټوپ کړي، خو کله چې دا بوډا په دیوال خیجي نو د شاته نه په یو غشي ولګي. ټام د هغه مدد ته راستون شي، خو هغه ته پته ولګي چې دا بوډا د بچ کېدو والا نه دی، ځکه همدلته یې پرېږدي او د دغه ځای نه منډه کړي. بوډا ته هم پته ولګي چې زه خو هسې مرم، ځکه د هغه ځنګل طرف ته روان شي او ګډې وډې ډزې شروع کړي. په دې امید کې وي چې کېدای شي څوک خو به ووژنم، خو ناڅاپه هغه په نورو غشو ولګي او په دغه ځای د هغه ژوند هم ختم شي. باقي بچ شوي 3 کسان ډېر په تیزۍ سره په منډه وي. چاته هم دا پته نه لګېده چې دا خلک څوک دي او موږ ولې وژني. په منډه منډه 3 وړه یو دکان ته ننوت. ټام د دکاندار نه تپوس وکړي چې دا کوم ځای دی. دکاندار جواب ورکړي چې تاسو په ارکنساس ملک کې یې. دا اورېدو سره ټام حیرانه پاتې شي، ځکه چې هغه په نیویارک کې اوسېدو او دا ملک د نیویارک نه ډېر لرې و. بیا د هغوی نه موبایل واخلي او پولیس ته کال وکړي. یو پولیس افسر ته ټوله کیسه بیان کړي. پولیس هغه ته جواب ورکړي چې موږ ستا نمبر ټریس کوو، زر تر زره به درشو، تر هغې ته د هغه ځای نه مخ وځېږه. یو جینۍ چې ډېره زیاته وږې شوې وه د دې دوکان نه یو څیز وخوري. د خوړلو سره
یې سا په بندېدو شي، الټې شروع کی او هم په دغه ځای مړه شي. دکاندار او دغه ښځه ماسک وغوندي او په دکان کې زهرجنه ګیس پرېږدي. بیا دا بچ شوي 2 کسان هم ووژني. کله چې 3 وړه مړه شي نو وینټیلیشن سیسټم آن کړي او ټول زهرجنه ګیس بهر وباسي. دا 3 وړه لاشونه یو خفیه کمرې ته یوسي او هغه ځای کې پټ کېږي. دلته پته ولګي چې دا دواړه دکانداران هم د هغه مالدارو په ګروپ کې وو کومو به چې د غریبه انسانانو ښکار کولو او د هغې په بدله کې به دوی ته ډېرې پیسې میلاوېږي. دا خوني ګیم یو ښځې جوړ کړی و. د هغې نوم ایتینا و او هغې به د غریبه خلکو نه ډېر سخت نفرت کولو او دا غریبانان یې دنیا لپاره یو وایرس ګڼلو. څه وخت پس ایتینا د دکاندارانو ته کال وکړي او ورته ووایي چې یو جینۍ ستاسو طرف ته در روانه ده. هغه بالکل خالي لاسونه ده او هیڅ د خطرې څیز ورسره نشته، ځکه تاسو دواړه یې ښه په مزې سره وجلی شئ. په دې وخت هغه جینۍ هم راورسي. د دې جینۍ نوم کریسټل و. دکاندار چې هغه تش لاس وویني نو ډېر زیات خوشحاله شي، خو کریسټل هم ډېره هوښیاره جینۍ وه. هغې به هر قدم ډېر په سوچ سمج سره اخیستو. کریسټل د دې دکاندار نه یو د سګرټ ډبې واخلي. کله چې هغې ته باقي پیسې ورکوي نو کریسټل په دوی شکي شي، ځکه چې په دغه ځای کې د سګرټ ډبې په $6 وو، خو دا دکانداران یې هغې ته په $2 ورکړي. بیا کریسټل تپوس وکړي چې دا کوم ځای دی. دکاندار جواب ورکړي چې دا ارکانسو سټیټ دی. دا اورېدو سره کریسټل په هغوی باندې حمله وکړي، ټوپک ته واخلي او په ټکي سره دا بوډا ووژني. د هغه ښځې ته ووایي چې تاسو انسانان نه بلکې ځناور یې. د یو څو پیسو لپاره د هغه خلکو په ګروپ کې شامل شوي یئ کوم چې د غریبانو ښکار کوي. تاسو خو په دې ګیم کې ډېر غریبانان ووژل، اوس یې په خپله هم انجام وګورئ او په دې سره دا بوډۍ هم ووژني. د هغې نه پس د ټول دکان تلاشي واخلي، په هغې ته بل څوک هم په نظر رانشي. د حفاظت لپاره نور کارتوس هم راواخلي او د دکان نه رابهر شي. بهر یو ګاډی ودرېدلې وي. کریسټل سوچ وکړي چې ماته په دې ګاډي کې تلل پکار دي. خو چې کله ګاډي ته ورشي نو په سیټ پورې یو تار وویني چې د یو خطرناک بم سره کنیکټ شوی و. دا هم د مالدارو خلکو یو چار و چې څوک د دغه ځای نه تښتېدی نشي. کریسټل دکان ته ننوځي او هلته نه د دکاندار مخابره راواخلي او د یو بوټي شاته پټه شي. په دې وخت په مخابره باندې د ایتینا خبرې شروع شي. هغه اعلان وکړي چې که څوک ډېر کسان ووژني نو هغه ته به ډېر غټ انعام میلاوي. دا اورېدو سره د کریسټل په زړه باندې د غوسې اور بل شي او ځان سره فیصله وکړي چې په هر قیمت به دا ظالمه وژنم. ایتینا ته د هر ځای نه جواب میلاو شوی و، خو د دې دکان مخابره خاموشه وه، ځکه هغه شکې شوي وي چې دواړه دکانداران چا وژلي دي. د دې معلومولو لپاره دکان ته یو ډرون کیمره راولېږي. ډرون چې کله دکان ته مخامخ ودرېږي نو یو کس راشي او په هغې باندې ډز وکړي. د دې کس نوم مایک و او دا هم د دې ګیم ښکار و. د هغه نه لار خطا شوې وه او په ځنګل کې به یو خوا بل خوا تاوېدو. کریسټل غلې ناسته وه او دا هر څه یې کتل. په دې وخت مایک هم دا ګاډي وویني او هغه ته نږدې راشي. کریسټل هغه ته آواز ورکړي چې په ګاډي کې بم پروت دی، که دروازه دې کلاو کړه نو مړ به شي. اول خو مایک د هغې په خبره یقین نه کولو او دا شک یې و چې دا جینۍ هم د هغه مالدارو خلکو ملګری ده، خو کله چې د بم تار وویني نو یقین یې راشي. کریسټل هغه ته وایي چې زموږ لوکیشن هغوی ته معلوم شوی دی، ځکه د دغه ځای نه زر تر زره وتل پکار دي. دواړه د دغه ځای نه روان شي او یو پټلۍ ته ورسېږي، په دې امید کې وي چې کیدای شي ریل راشي او موږ د دغه ځای نه وباسي. په تلو تلو کې کریسټل ووایي چې زه کتابونه لیکم. ما په خپل کتاب کې دا لیکل چې یو څو مالداره خلک صرف د خپلې مزې لپاره د انسانانو ښکار کوي او اوس بالکل هماغسې شروع شوي دي څنګه چې ما په خپل کتاب کې لیکلي. څه وخت پس کریسټل په پټلۍ باندې غوږ کېږدي او دا معلومه کړي چې ریل ګاډی را روان دی. هغه میک ته وایي چې ټرین به په راتلونکي موډ کې سلو کېږي او موږ ته هم په دې موقع ټرین ته ختل پکار دی. څنګه چې ټرین ورسي نو کریسټل ډېره په منډه هغه ته وخېږي. بیا مایک ته لاس ورکړي او هغه هم بره راوخېږي. په دې ټرین کې یو څو نور کسان هم وو. مایک دا وګڼي چې دا هم د مالدارو خلکو ګروپ نه دي، ځکه په هغوی پورې ټوپک ونیسي او د وژلو دمکي ورکړي. هغوی هم ډېر زیات ویریږي او مایک ته وایي چې موږ معصومه مهاجرین یو او د دې خلکو په باره کې موږ هیڅ نه پیژنو. په دې وخت ناڅاپه ټرین ودرېږي. ټول کسان یو خوا ته پټ شي. کریسټل وویني چې د ټرین چیک کولو ته د آرمي والا را روان دي. دواړه خپل ټوپکونه پټ کېږدي او بهر راوځي. دا ټولو تلاشي واخیستل شي. په دې وخت مایک یو آرمي افسر ته راشي او هغه ته وایي چې په دې ځنګل کې ډېر زیات خلک ووژل شول. یو څو مالداره کسان د غریبه خلکو ښکار کوي او موږ هم د هغه ځای نه راتښتېدلي یو. خو دې افسر ته انګلیش نه ورتلو ځکه هغه د مایک په خبره پوه نه شي. کله چې د آرمي والا لاړ شي نو دا کس مایک ته راشي او ورته ووایي چې زه یو مهاجر نه یم بلکې هم د هغه خلکو ملګری یم کوم چې د انسانانو ښکار کوي او ما صرف د آرمي نه د بچ کېدو لپاره د مهاجرینو بانه جوړه کړه. دا اورېدو سره مایک ډېر زیات په غوسه شي. یو ګرنیټ راوباسي او د دې کس په پینټ کې واچوي او په څو سکنډه کې یو غټه دمکه وشي او د دې کس ټوکړې په هوا کې خورې شي. څه وخت پس مایک گرفتار شي او کریسټل د مهاجرینو یو کیمپ ته بوځي. افسر د
هغې نه تپوس وکړي چې د کوم ځای نه راغلی یې. کرسټل هغه ته ټوله کیسه تېره کړي. افسر ورته وایي چې صرف ته نه یې، یو بل کس هم نیولی دی. هغه هم دا وایي چې په ځنګل کې داسې یو ګیم جوړ شوی دی او د خلکو ښکار کیږي. په دې وخت ډون راولي. هغه ټولو ته وایي چې اول زه هم د دې ګیم حصه وم، خو بیا ډېر په مشکلاتو سره د هغه ځنګل نه راوتښتېدم. کرسټل هغوی ته وایي چې په څه طریقه باندې د امریکن امبیسي سره رابطه وکړي. دوی هم داسې وکړي او د امریکن امبیسي نه یو افسر راوغواړي. هغه چې راشي نو دا دواړه کسان ځان سره ګاډي کې کېنوي او یو بل ځای ته یې روان کړي. په لاره هغه داسې خبرې شروع کړي چې په هغه باندې د کرسټل شک راشي او دا پته ورته ولګي چې دا افسر هم د هغه مالدارو خلکو ملګری دی. ناڅاپه یو لته ورکړي او د ګاډي نه یې راګوزار کړي. بیا ګاډي هغه ته راستون کړي او دا افسر هم په دغه ځای ووژني. کله چې د ګاډي ډیکې کولو کړي نو په هغې کې یو لاش پروت وي. دوی ته یقین وشي چې دا کس هم هغه ظالم دی کوم چې د غریبه خلکو ښکار کوي. بیا په ګاډي کې یو نقشه وویني. په دې نقشه کې د دې ټولو مالدارو خلکو لوکیشن و. کرسټل ووایي چې اوس موږ سره صرف یو لاره ده، که موږ دا ټول ووژنو نو زموږ سره به د نورو ډېرو خلکو ژوند هم بچ شي. په دې وخت د ځنګل نه هماغه ځناور راوځي کوم چې دوی په شروعات کې لیدلی و. کرسټل ته پته ولګي چې موږ هماغه ځای ته رانږدې شوي یو په کوم کې چې موږ سترګې غړولې دي. بل طرف مالداره خلک په خپل ځای کې ناست وي او پلان جوړوي چې کرسټل به څنګه وژني. خو دوی ته پته نه وه چې ستاسو لوکیشن کرسټل ته میلاو شوی دی او هغه دغه ځای ته رارسېدلې ده. ناڅاپه په ټولو ډزې شروع کړي. د یو په وژلو سر شي، ټولو وژني او صرف یو پاتې شي کوم چې د آرمي مشر و. د دواړو په منځ کې یو خطرناکه جګړه وشي خو په اخر کې کرسټل دا هم ووژني. په دې وخت ډون راشي او کرسټل ته وایي چې شکر دی ټول ظالمان ختم شول. کرسټل جواب ورکړي چې نه، یو اوس هم پاتې دی او تر څو مې چې د دوی مشره ایتینه نه وي وژلې نو په کلاره نه کښېنم. ناڅاپه په مخابره باندې د ایتینه خبرې شروع شي. هغه د ډون نوم واخلي او تپوس وکړي چې کرسټل مړه شوه که نه. دلته پته ولګي چې ډون هم د هغوی ملګری دی. هغه د معافي غوښتلو کوشش وکړي خو معافي په خوله کې پاتې شي او په همدغه ځای ډون هم ختم شي. بیا ایتینه ته په مخابره ووایي چې ما ستا ټول کسان ووژل او اوس ستا نمبر دی. بیا دلته یو کس چې په هغه کې اوس هم لږه سوه د هغه نه د ایتینه لوکیشن وغواړي او په سباله د ایتینه کور ته لاړه شي. خو ایتینه هغې ته دروازه کولاو نه کړي او ورته ووایي چې اول ته مچه وغورځوه نو بیا دننه راځه. کرسټل جواب ورکړي چې زه په تا څنګه اعتبار وکړم که دننه تا ووژلم. ایتینه جواب ورکړي چې په کوم ځای ته ولاړه یې نو دا ټول ځای د بمونو نه ډک دی او که زه وغواړم نو هم په دې ساعت کې وژلی شم، خو زه داسې نه کوم ځکه چې تا به په یو خوفناکه مرګ وژنم. کرسټل مجبوره شي تماچه کښېږدي او دننه لاړه شي. ایتینه هغې ته ووایي چې زه ستا په باره کې هر څه پیژنم. ستا پلار د نشه یي توکو په کارخانه کې کار کولو او د پولیسو په یو چاپه کې مړ شوی و او ستا مور د زیاتې نشې له وجې مړه شوې ده. ته یو جرنالیسټ یې او کتابونه لیکي. یو بل ته ډېرې خبرې وکړي او بیا یو خطرناکه جګړه شروع شي. خو ایتینه کمزورې وه او کله چې ورته پته ولګي چې زه نوره مقابله نشم کولی نو تماچه راواخلي او په کرسټل باندې ډزې شروع کړي. خو بدقسمتۍ نه د هغې سره ګولۍ ختم شي. کرسټل یو چاړه راواخلي او د ایتینه په خېټه ګوزار وکړي. لږ ساعت پس ایتینه هم مړه شي او همدغسې دا ګیم خپل انجام ته ورسېږي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.